السلام علیکم. نن به د داسې مخلوق په اړه خبرې وکړو چې شته خو نه ښکاري، ساینس یې ثبوت نشي راوړلی خو قرآن یې تفصیل راکوي. پیرانان څوک دي؟ قرآن وایي خلق الجان من مارج من نار، یعنی پیری له اور څخه پیدا شوی. پیری د انسان په شان مکلف عقل لرونکی مخلوق دی. د پیرانانو ځواک، پیری په ډېر تیزی سره حرکت کولی شي، د یو دیوال نه تېرېدلی شي یعنی وتلی شي، په ثانیه کې اوږد سفر کولی شي، د غږ خیال او خیالاتو په شکل کې را څرګندېدلی شي. قرآن وایي یو جن د سلیمان علیه السلام لپاره د یوې سترې څوکۍ راوړلو وړتیا لرله. پیرانان په کومو ځایونو کې ژوند کوي؟ په تشي ویراني ځایونو کې، په غارونو کې، د کورونو په تشو برخو کې او په اوبو لرونکو سیمو کې او نور په داسې ډېر ځایونو کې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ ته د کور د ډېرو شیانو دعاوې راښودلې دي. آیا پیری یو انسان ته زیان ورسولی شي؟ خو که یوازې اجازه ورکړی شي. اجازه داسې ورکولی شي: اول د جادو له لارې، دویم د ویرې له لارې، دریم د بې برکتۍ له لارې، څلورم د وسوسې له لارې. د شیطاني پیریانو ډولونه: مارد یعنی زورور جین، عفریت یعنی خطرناک، شیطان یعنی شرصفت، قارین هغه پیری چې د انسان سره وي. پیریان څه نشي کولی؟ اول د الله حکم نشي بدلولی، دویم د قرآن په وړاندې هیڅ نه دي. پیریان شته خو زموږ په ژوند واک نه لري، واک یوازې د الله په لاس کې دی. الله دې اول ما او بیا ټول مسلمانان د پیرانانو او د انسانانو د شر نه وساتي. ویډیو لایک او له خپلو خپلوانو سره شریکه کړئ او د نورو معلوماتو لپاره زموږ یوټیوب چینل انسان او علم سبسکرایب کړئ. در بلې ویډیو پورې د الله په امان.